إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم. د سورة توبه دویم رکوع د دې آیات په تفصیل کې علماء د صحابه شان او الله ته د مقبولیت شان ثابت کړي چې شان صحابه کردار د صحابه چاته وای چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحبت اختیار کړي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع او تابعداري کړي هغه ته صحابي او اصحاب وای. الله جل جلاله د صحابه بیان کړی دی په دې آیات کې کاغه صحابه مهاجر دي که انصار دي. السابقون الاولون الله تعالی و هغه مقدم او سابق صحابه د انصار او د مهاجرو الله تعالی فرمای او هغه کسان والذین اتبعوهم باحسان او هغه مسلمانان چې بیا په ورسته کې د دې تابعداري کوي په نیکه طریقه باندې تابعداري کوي د شریعت مطابق د الله د نبی د سنت مطابق بیا دغه صحابه او تابعداري کوي نو د دې د پاره څه انعام دی. الله فرمایي چې رضی الله عنهم الله عزت دې سرازی ما زل دې سه خوشاله ما ورضوا عنه الله دې زما سه هم خوشاله الله هم جن راضي صحابه هم د الله سرازی. دا دواړه خبري الله تعالی په دې آیات کې ویلي. دویم انعام الله پاک د صحابه ته دا بیان کړی لهم واعد لهم جنات الله تعالی دې ته جنتونه تیار کړی دي تجري من تحتها الانهار داسې جنتونه چې دراغو لاندې ولې بهیش نهرونه بهیږي د اصلو د شاتو د اوبو. الله تعالی فرمایي ذالک الفوز الكبير دا غټه کامیابی ده. غټه کامیابی په دوه خبرو کې ده چې الله پاک سړی د ځان راضي کی او د جنت قیامت ادا کی. جنت حاصل کی الله ودا په دنیا کې او په آخرت کې غټ کامیاب ہے. دردین ډیره غټه ډیګري او سند بیان ملاوي شي. روایت کې راځي چې د صحابه په سر پیرس کې چې اولین صحابه دي هغه کسان دي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې کماجر دي که انصار دي چې الله د دین مرسته کړې وي آغا سابقین او اولین خلق
پاغو کې ابو بکر عمر عثمان علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا صحابه دي. زموږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده او یقین دي چې صحابه ټول عادل خلق دي، صاحب الانصاف خلق دي. پاول کې بڅره دو بدل و یا د دین د ناشناس په وجبانی چې د دین سره ناشنا ولا یا ابتدای دین ولا یا په دې کې زړه عادتونه پراتول. نو صحابه د الله د رسول شاګردان دي، د الله او د دې تر مابین یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واستاد. یو سړی چې په غوږو باندې څاوري، یو سړی په سترګو باندې څویني، د سترګو والا عیني یقین دی. تر هغه اوریدلو والا هغه خبر دی، احتمال د کذب او د صدق دواړه لري. نو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شاګردان به بیا څنګه خراب سی او الله تعالی په خپل صفت کړي. په نور آیاتونو کې الله تعالی فرمایلی دي چې الله عزت دې سره راضی دي، لما سره راضی دي. او بیا پر داسې صحابه وبانی د کفر فتوا لګول یا لعنت ور باندې ویل یا بدرد ور باندې ویل، دا خلق چې دي دا د اسلام سره تعلق نه لري، دا د خپل خواهشات او د خپل رواج او رسومات تابعدار دي. هغه صحابه، هغه امیر المؤمنین چې خلیفہ اول ابو بکر صدیق دی چې ایمان راوړي، د خپل قبیله خلکو دومره وواهي او بیا په یو ټکور کې واچاوي، در خپل کور پرې په کشیدو راوړي وی غورځاوي چې در ماښام په مځکه په اسمان نه پوهېدی چې زه په مځکه پروت یم کوم اسمان کې. بیا هم چې په صد کې رالی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه یې کوله. نو پر دې دین باندې دومره محنتونه چې هر صحابي وړي دي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې المر اخیز او المر ولیزي، په ټول جهان کې در ابو بکر افضل او بهتره بعد النبیین نستا، در پیغمبرانو ورستا په ټول مسلمانانو او انسانانو کې در ابو بکر افضل نستا. دغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په هجرت په مکه او مدینه منوره کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پر هر خبره باندې تصدیق کاوه. کافرانو ته چې دا خبر ورسېدی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه باندې اسمانو ته تللی، ډېره د تعجب خبره وه چې یو در بیت المقدس پورې د یوې میاشتې لار ده د وشو د آس، نو دی څنګه در و اسمانو پورې بیا ورسېدی په دا یوه شپه باندې. لیکن په ټولو صحابو کې په ټولو مکه کې اول تصدیق ابو بکر صدیق صاحب اول خو ول دا خبره به کړي نه کې کړي د بالکل رښتیا وایي. نو ځکه د لقب او دغه تخلص دي د صدیق په نامه باندې. او داسې هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه مناقب او داغه شان نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای ولو کان بعد نبی کچیر لما ورست پیغمبر وای لکان عمر بن خطاب نبی، نو بیا عمر بن خطاب نبی وای. او ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی چې کوم نظام د عدل او د انصاف د مسلمانانو په اول بنسټ کې یې شي دي تر اوسه پورې بیا چا نه دی راوستل. کم عدالت چې د سره و، کم حق گویی چې د سره ولا، کم د عدل او د انصاف فیصلې چې بده کولې، کم اسلامی چوڼیو په اډیو دفترونه چې جوړ کړه، کم د فلوس نظام چې جوړ کړي، د ټول ملک د پاره بیت
خزانه د ملک جوړ ک بیت المال جوړ کی او چې د غریب او د خوار او د مسکین او د یتیم غم یې وخاړي او پر دنیا باندې 22 لک کیلومتر هم ځکه دا په اسلام باندې مشرفه ده وداسې نور مناقب د عمر فاروق راځي هغه عمر فاروق چې پر کما لار بده روانو شیطان هلته نو سټینګېدل روایت کې راځي چې یو زنانې دریا وهله نبی علیه الصلاة والسلام په مخ کې نو حضرت عمر رالی دی در بغل لاندې کړله نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام وخندله ول دغه شیطان د دې عمر سبیریش کوم زنانې چې دغه کار کاوي الله د نبی سره حیا نه کېدل لیکن دا عمر فاروق رضی الله عنه فراتک باندې دا وبېریدل دا د نبی علیه السلام په ژوند کې الله تعالی دته داسې هیبت ورکړو ډېرې فیصلې خدا سي دي چې آیاتونو کې راځي چې هغه د عمر فاروق رضی الله عنه پرای باندې سوي دي الله تعالی تایید کړي دي د الله نبی تایید کړي دي او هغه په یکم محرم الحرام کې شهید شوی په یکم محرم الحرام کې شهید شوی حضرت عثمان ذوالنورین د نبی علیه الصلاة والسلام دوی نونی یو ور چې و پاتول بیا بل ور کړله د خاوند د دوه نور دی دا په داسې حال کې شهید کیږي چې هغه قران کریم مخته پروتي پر مسله ناس دی تلاوت کوي او ظالمان وراوړي پر د پکور کې د نن په شهادت رسي او عمر فاروق په میراب باندې ولار دي کافرانو جاسوس راځي په شهادت رسي داسې د پیغمبرانو شان کراواخه پیغمبرانو په نبیانو کې داسې صحابه داسې پیغمبران تیر شوي دي چې هغه کافرانو په شهادت رسوي په یو ورځ کې 4,000 زیات کم پیغمبران دی په شهادت رسوي نو که د ماتم ورځ سړی لمانځي د غم ورځ سړی لمانځي نو بیا به داسې ورځ پیدا نشي په تاریخ د اسلام کې چې په هغه کې یو پیغمبر شهید شوی دی یا یو ولی شهید شوی دی یا یو صحابي شهید شوی دی نو زموږ خو د ټولو دا ایمان دی چې دا اصحاب عدالت دي دا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام شاگردان دي دا د الله جل جلاله در فیض ور کرم لانی انسانان دي در پیغمبرانو ورستا په ټول امت کې سرداران دي د دې زمانه چې څومره زاهدان متقیان پیران او بزرگان علما چار څومره مهنت وکي د غدنا صحابي او زیت نس رسیدلې نو د داسې شان صحابه کا سړی مانځي یا د شان د پیغمبرانو المانځي نو په کال 12 میاشتې کې به داسې ورځ بیا پیدا نسی چې هغه د سړی بیا دغه کښینې په آرام او داسې ورځ راغلي دي چې په زراو صحابه تابعین تبع تابعین شهیدان سوي چې سړی په تو هشام وګوري د مسلمانانو تاریخ وګوري د ورځ په پیدا نه کې چې په سوونو په زراو شهیدان د صحابه او د مسلمانانو په تاریخ کې نه سي نو هر صحابي چې دی هغه مسلمان د پاره مشعل رائے دی د رائے او د فکر دا یو رڼا ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه له کستوري پاره په اقتدا د هدایت سبب پر روایت کې با اختلاف راځي د صحابه خو هغه به تور اجتهاد او تحقیق وي نه په دی واجبانی چې نفرت او تبریک راسي خلاصه د خبره دادا چې د محرم په 10 ورځ باندې سنیان خلک په دې خبره خبر نه دي نه په دې مسله پوه سوي دي چې په دې ورځ څه پیښه ده څه کیسه ده
د اسلام تاریخ دادی په ټول قرآن حدیث کې دا خبره یاد ولري چې د اسلام نه مخکې هم دغه د الله جل جلاله 12 میاشتې کال پیدا کړی په ورځو په حساب باندې 360 ورځې د میاشتې په حساب باندې 12 میاشتې په 12 میاشتې کې دغه 4 میاشتې چې دي دا قدرمنې او عزتمنې میاشتې دي دا 3 میاشتې پرله پسې دي چې دا میانې میاشت ورته وایي ذوالقعده ورته وایي دویمه ذوالحجه چې د حج میاشت دریمه دغه میاشت دا اوس دا محرم الحرام ورته وایي څلورمه د رجب میاشت دا 4 میاشتې د اسلام مخکې هم تعظیم او عزت یې درلودی او اسلام آباد هم الله پاک دا شی برقرار وساتي کوم وخت چې د اسلام نه مخکې به د جهالت جنګونه کېدله په دې 4 میاشت کې به دې بندیز ولګاوی اوربند به وکړي څه اسلحه او څه بدمعاشي چې دا به پر ځمکه کښېښول دا محرم 4 میاشتې په دې کې دغه روایت چې راغلی دی قرآن کریم کې او د الله نبی فرمایلی چې د دې 4 میاشتې به تاسو تعظیم او عزت کوي دا د دې سره تعلق نه لري چې د الله سورج خامخا چې دا د تعظیم دا چا ثابت کړی دي چې د الله سورج د محرم د عزتمنی دي د 10 ورځې بې عزت په 4 میاشتې کې 4 سره عزتمنی دي 4 میاشتې 100 شپې راځي 100 ورځې دا 100 ورځې ټول قدرمنې او عزتمنې په دې کې دا ثوابونه د روزو د عبادتو داسته البته دغه یو د لسم د ورځې د محرم دا د امام حسین د شهادت سره تعلق نه لري دا خبرم غلطه ده چې خلک وایي امام حسین شهید شوی دی په دا ورځ باندې خلک خیراتونه کوي نفلونه کوي ولی امام حسین شهید شوی د امام حسین د شهادت مخکې در نبی علیه الصلاة والسلام در پیدایشت مخکې در مصحابه در قرآن در نازلېدو مخکې در اسلام در راتګ مخکې دغه لسمه د محرم چې و دا پیغمبرانو دا روژه نیول یهودو به دا روژه نیول مدینې منورې ته چې نبی علیه الصلاة والسلام رالی ول تاسو دا روژه ولې نسی ول دا د داود علیه الصلاة والسلام د وختو صدا تاریخ را روان نو نبی علیه الصلاة والسلام ول پیغمبران خو لکه ورونو داسې دي چې دی دا روژه نیول زه هم نسی البته یوه روژه به بله ورسره زیاته کړم چې د یهودو سره مشابهت رانسی د دې سره مې تابعداري رانسی د نام د ورځې روژه ورسره نیول یا د 11 د ورځې روژه ورسره نیول د 10 د ورځې سره د دې ثواب په روایت کې ثابت دی او پاتې سو د خیرات مسله چې د بعض اخوندزادګان غورځېدلې دي پر د خیراتو دومره راشو کس جوړ کړی دي کچا خبره کې وکړ یا وابد یا فلانې دی یا فلانې په دې خبره نه دی د راڅټه په بدعت او خرافات باندې ډوب دی او د خپل ځان ته فکر نشته چې ما د علماء او اسلاف څخه څونه مخالفت کړي زمر د ټول اهل سنت والجماعت تاکید د خاص کر د علماء دیوبند ټول فتاوی پر دا مسله باندې مشتمل دي چې یو شی په روایت کې ثابت شوی نه او ته د ثواب سبب ګرځې یا ثواب در نور ورځ زیات بوله دا په دین کې تجاوز کول نو لہذا په دا ورځ باندې خیرات کول مطلق دا په ټول کال 12 میاشتې ورځ کې کولای په شپه په ورځ کې په 12 میاشتې کې تکولای من نسته لیکن دغه تخصیص ورکول دا تاریخ ورکول چې دا پر نور ورځ باندې افضل او بهتره ده دا روایت ثابتولای نشي د امام حسین د پاره خیرات کول چې دا نه راغلی امام حسین خود نبی علیه الصلاة والسلام د وفات بعد کې بیا د شهادت رسیدل نو چې خیرات کوم خود د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ونیسي بیا د ټول صحابه په ټول مسلمانانو ته مړ بخښ
یعنی دغه کم صحابو د دین دپاره قرباني ورکړي دي، دا هجرتونه یې کړي دي، دا اولادونه یې شهیدان سوي دي، بچیان یې یتیمان سوي دي، ښځې کونډانې سوي دي او در په دره سوي دي، هجرتونه یې کړي دي، په مختلف ملکونو کې د دوی قبرونه دي، بالکل پته او نوم یې ورک سوی دي، داسې حالات هم ورباندې راغلی. دا خو ټول د دین دپاره او زموږ دپاره راورسول. دا که د دا صحابو قرباني او جانثاري نه وای، نن به دا دین موږ ته داسې پر موته نه میلاوېدلی. لہذا د ټولو صحابو قدر پر موږ لازم دی. په صحابو کې بیا اهل بیت پر موږ باندې ډېر قدرمن. موږ هر وخت دپاره امام حسن امام حسین دا زموږ د سترګو تور. یو لمونځ بیا د امام حسن بیا له امام حسین د درود سره موږ نه وایو، که نفل دی که فرض دی که واجب دی که هر لمونځ راواخې، که چا ماته دا ثابته کړل چې د امام حسن امام حسین باندې موږ درود نه دی ویلی، په ټولو سنیانو کې نسي ثابتولی. موږ باندې دومره قدر لري. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. آل محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اهل ته آل ویل کیږي. په آل کې امام حسن امام حسین بی بی فاطمه آل حضرت علی وغیرہ دا ټول پکې داخل. او موږ په سنیانو کې دا ثابتولی سو چې د امام حسن امام حسین په نامه باندې، د بی بی فاطمه په نامه باندې، د حضرت علی کرم الله وجهه په نامه باندې بشمار نمونه په سنیانو کې سته. او تب داره ته ثابت نه کې په ټول تاریخ کې د شیعه چې هغه د په ټول شیعهګانو کې د عمر په نامه باندې سړی، د ابوبکر په نامه دې سړی، د عثمان په نامه دې سړی او د بیبي عائشې په نامه دې په ټول اهل تشیع کې په روافضو کې دا نشي ثابتولی چې هغه دې د بیبي عائشې په نامه باندې زنانې. دومره حسد او بغض دا د صحابو سره ساتي چې زه په خپل هغه ویډیو ما لیدلي دي، هغه بیانات یې ما اورېدلي دي چې لعن الله العمر، په زراو انسانان ناست پر عمر او عثمان او ابوبکر باندې لعنت وایي. الله نبی روایت راځي که چا زما پر صحابو باندې لعنت وایي پر هغه دې لعنت. نو دا د امام حسین په نامه باندې دا بې دینه طبقات ځان په دین باندې تیروي. خلک چې ورته وګوري چې یاره د آل رسول څومره عاشقان دي، چې دی د آل رسول عاشقان دي، د صحابو څخه منکر او هغه ته کافر وایي، هغه باندې لعنت وایي، بیا دا څنګه مسلماني جوړېږي؟ بار تقدیر باندې مسلمانانو په دې ورځ باندې خپل ځان په خپل دین باندې خبر کړي. وای کم جام کم پیاله چې هغه خالصي بیا انتظار هسې د ډکېدو کوي، که اوبه وراچې هم بیا فرق نه ورباندې کوي، که شیدې وراچې هم فرق نه ورباندې کوي، که شات وراچې هم فرق نه ورباندې کوي، که شربت وراچې هم فرق نه ورباندې کوي. نو کم دل او دماغ چې د دین څخه خالصي، د دین حقیقت روح چې ملاړ سي، بیا د هر رسم و رواج او د هر بدعت او خرافاتو اډه وګرځېږي، داغه سنټر وګرځېږي، هر بدعت په هغه کې گزارش. او کوم جام چې ډک وي، هغه د شیدو ډکې بیا خلک اوبه نه وراچي، که د شاتو ډکې هغه بیا خلک شربت نه وراچي، ځکه هغه ډک دی نور شانه پکې ګډوي. نو کوم مسلمان چې په دین کامل باندې هغه بیا نورې خرافات نه تسلیموي. نو زموږ عقیده دا ده چې دا 10 ورځو کې چې دی هغه دا شربتان دا خیراتونه په دې عقیده کول چې دا در نور ورځ افضل او بهتره دي، دا عقیده صحیح نه. کله نور ورځ داسې ثواب لري بیا پروا نه لري. فتاوی فلاحیات جلد اول کې صفحه تقریبا 400 کې 401 کم د صفحو کې داسته چې څوک د امام حسن امام حسین په نامه باندې خیراتونه کوي، داغو د پاره نظرونه ګرځي، دا حرام ګرځولي.
ځکه بیا هغه شرایط لیکلي دي چې نظر خپل ځان ته که د عبادت په صورت کې ګس حرام ګرځول کېږي او که د عبادت صورت نه بیا د رسم رواج په وجه باندې په نور کې بیا نور مسلې راځي. بهر تقدیر باندې د صحابو د مسلمانانو چې څه تاریخ باندې تیر شوي دي پر ټولو دا زموږ عقیده ده چې دا الحمدلله عادل او د انصاف خاوندان تیر شوي دي. الله د دې سره راضي دي، د الله سره راضي. موږ باید خپل عقیده صفا کړو، پر هغو باندې بد رد نه ووایو چې په کال 12 میاشتې کې خپل مړي مې په یاد د دوی به مې په یاد. علما فرمایي چې سړی په دې نیت باندې ثواب مړو ته وبخشي چې د آدم علیه السلام سره ونیسي څونه مسلمانان پیدا شوي وو مخکې او بعد کې پیدا کېږي. دا په هر ثواب بخښلو کې دا نیت وکړي چې دا زما و دغه مسلمانان ته وربخښلي وی الله تعالی تا ته پر دغه نفر باندې چې څومره نفر مخکې پیدا شوي دي څومره بعد کې را روان دي پر هر سړي باندې تا ته پر دغه باندې ونې کېده ځکه تا ښه وکړله دا ښه کار دی وکړي د خیر کار دی وکړي ثواب دی وبخښي نو الله تعالی پر دې باندې تا ته درکوي چې څومره کسانو ته تا بخښلی دي کروڑ کسان ته بیا د کروڑ ثواب درکول کېږي. محترمو مسلمانانو دا یوه خبره یاد ولرئ چې دین دا د علماو جوړ نه دی. دین یو کمپلیټ او مکمل او کامل دین دی. په هغې کې رد و بدل یوه صفحه یوه مقدمه یو کیس دا نه مخته کېدی شي نشات. علما قانون پوهان دي، قانون ساز نه دي. قانون نسی جوړولی لیکن قانون پوهان دي. دین چې د پیغمبر علیه السلام په څه طریقه راغلی دي په دغه طریقه به خلکو ته بیانوي. په هغې کې تجاوزات کول، په هغې کې نور خرافاتې کول، په هغې کې نور د خپل ځان او فکر څه شان ورګډول، مسلې پکې زیاتول. بیا خو په هر تاریخ کې به ملایان پیدا کېږي، یو به دا بله څه مخالف وي، یو به زما مزاج والا ومنه، بل به ستا مزاج والا ومنه. د علاقې والا چې د هر چا خوښه مسله و هغه به راباسي، نو چې د چا ناخوښ و هغه به ایسته کېږي. باره به دین پاته نه وي لکه د روافظو د شیګانو هسې په خرافاتو به سر شوي. و د بریلویانو 12مې ته وګوره، د شیګانو محرم ته وګوره، د دا نورو میلادو ته وګوره، نو بیا به نورو طبقې راولاړ شي په عربو کې چې وګورئ در دې له خرافات بیا به تاریانې ورځ به در صفاتې دین به در صفاتې په دا رواجو به سړی اختی. الله تعالی دې هغه کم سابق چې وفات شوي دي الله دې هغه وبخښي، الله تعالی دې د هغو سره احسان وکړي، الله تعالی دې اهل بیت نبی علیه السلام چې څومره موږ پر دې باندې درودونه ویلي دي، صدقې و تلاوتونه کوي، الله دې ثوابونه ورورسوي. د صحابو سره د اهل بیتو سره بغض دا د مسلمان کار نه دی. موږ بل اتفاق باندې دا خبره منو دا چې کم خلک شیعه دي سنیان باندې دا ترازونه کوي دا خپله د خرافاتو ښکار دي. لہذا دا رسمونه رواجونه په دې طریقو باندې مه کوئ. هر وخت دپاره خیراتونه کوئ. دا مړي د یوې ورځې په انتظار مه کښېنوئ چې لږ دې په واسه پرای دی ډېر په واسه پرای دی، او دا تخصیص ورکول چې په دا ورځ کې ثواب زیات نور کې نه دی. د کال 4 میاشتې دا عزت منې میاشتې دي، محترمې میاشتې دي، په دې کې د 10 ورځو تخصیص نه دی راغلی. بعضې کسان به ودونه نه کوي، دا د ماتم ورځې دي، ته پکې خوشحالي جوړی د چش ماتم ورځې بالکل ودونه وکړي مسله پکې نشته. څوک د 2 اخترو په مابینځ کې بیا ودونه نه کوي، دا غلطه خبره ده. در 3 ورځې د خپل قریب اخواته بیا ماتم کول حرام دي. چې ستا پلار مړی، ستا مور مړی، ستا ورور مړی، ستا خور مړی، ستا زوی ولور مړی، در 3 ورځې نشې کولی، نو دا چې 1400 کاله بعد راولاړېږي ځګر څه کوي دا به دې سال جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله.